د حجاج ابن یوسف زمانہ چراله دا ډېر لوی مشهور ظالم تیر شوی. نو د قرآن کریم باندې زور او زیر او پیخ دا خدمت حجاج ابن یوسف کړي. داغه وجه دا و چې عجم زیات شو. نو عجمیان چې دی هغه زور او زیر چې د قرآن نه لري کې هغه بیا لسته نه عربي لسته عجم نشي لسته. نو قرآن باندې زور زیر پیخ چې دی دا بیا حجاج ابن یوسف دا خدمت کړي. او دې زور او زیر پیخ مطابق برابر ویلو د پاره ایجاد د صرف او د نحو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کړ. د صرف نحو ایجاد وکړ. صرف نحو یو علم دی چې اوس صرف نحو چا نه ویلی هغه قرآن صحیح ویل نشي. چا چې صرف نحو کامل ویلی وي نو هغه هر یو کتاب د عربي چې دی تاسو د قرآن نه سوا نور کتابونه د عربي چې دی هغه باندې زور زیر نشته. نو علما چې دی هغه به زور زیر نه نور کتابونه د عربي چې دی هغه بالکل د قواعد مطابق صحیح وي. داغه وجه دا ده چې صرف نحو سره عربي قواعد ذکی. عربي قواعد دا معنا ده چې صيغه او پیجنی او ترکیب او پیجنی هغه ته پته لګي چې د عربي عبارت چې زویما دې ځکه زور دې دې ځکه زیر دې دې ځکه پیخ دې دا فاعل دې دا مفعول دې دا حال دې دا ذل حال دې دا مبتدا دا خبر دې. نو دې وجنه علما بیا بغیر زور زیر نه هم عربي کتابونو عبارت چې دې هغه صحیح د صرف نحو په برکت باندې وای. نو د صرف نحو ایجاد چې دې دا بیا حضرت علی ورته وکړه او د زور زیر خدمت چې دې دا حضرت حجاج په زمانہ کې شو. دا لوی خدمت کړه. ډېر و لوی ظالم. لکونه خلک مړ کړي دي. لکونه خلک په مدینه منوره چې فوج کشي وکړه نو دا ماشومان به چې د فوجیانو ونیو په دې دیوال ته به را پرېښو نو مازغه په دیوال پورې لیو شو. و د دې قماش ظالم. خو زه خو رښتیا درته یم چې اوس هغه ظالمان مې هیر شو چې د پاکستان ظالمان مې ولیده. حجاج ابن یوسف مې هیر شو چې د پاکستان ظالمان مې ولید. اوس تاسو وګورئ د پاکستان ظالمان پیسو د پاره ماشومان وجنی ماشومان لالی پیسو د پاره ماشومان تختی پیسو د پاره کم ظلم دی چې د پاکستان ظالم نه کوي او پیسو د پاره کم ظلم دی چې مسلمان ظالم نه کوي. نن په زمکه د پاسه ګرځا زمکه د پاسه هندو وګوره سیک وګوره انګريز وګوره د ټولو کې وګوره چې کوم ماده د رحم په دې خلکو کې ده داغه عشر و عشیر ماده د رحم په مسلمان کې نشته. عشر و عشیر. انګريز وګوره چې موټر باندې سپه وای چرته نو موټر نه ورکوشي هغه سپه په غیږ کې اوچت کې او موټر کې واچي او هسپتال ته بوزي. انګريز نه په لندن کې پښتنه وکا چې جی پلانی ځای ته زما لار راته نه ده معلومه در سره به سور شي هغه ځای ته به دې ورسئ بیا به در نه دی واپس راځي. دلته دې د ګډې زامنو نه ته تپوس وکړه چې پلانی ځای کوم ځای دی داسې مخکې لاړ شه. تاسو داسې کوئ که نه کوئ؟ بزرګانو بزرگ تا ګوره او پښتون تا ګوره کوم ظلم دی چې په دې ظالم قوم کې نشته. دا وجه ده چې الله درته ښې ورځې نه ښیي او په ښه ورځ پسې به مړندی. دغه وجه ده چې الله درته د سکون ژوند نه نصیب کوي. پاکستان ته به د سکون ژوند نه نصیب کیږي. پریشان به یو ټول عمر به پریشان. که حکومت پې راځي داسې حکومت به پې راځي چې نشترې به درته په سینو کې منډي. داسې حکومت برا نشي چې تی نوم واورې وړه دې خوشحال شي. الله د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکومت به په پاکستان راشي چې تی وګورې وړه دې خوشحال شي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې هغه عمر ابن عبدالعزیز چې مړ شو د لحد د پاسه لا پروتو چې د اسمان نه کاغذ راغی او پکې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم
براءۃ من اللہ لعمر ابن عبدالعزیز، شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. عمر ابن عبدالعزیز لا خاورو تکو شوی هم نه دی چې خدای وبخلو. داسې حکومت په تاسو به د نواز شریف هم د حکومت راځي. سر ته وګوره، د اتینه غټ سر دی، او عقل ته وګوره. نن بیان ورکړی دی، په اخبار کې بیان ورکړی دی چې دا ایڈوائزر ای چې اغستې ده اوس دا ښځه څه نامه یې ده؟ چې دا ښځه ده نو څنګه ښه نامه درځي؟ نه خدای م ورک کړه. عابده حسین سم شی دی که پوره کټه ده. وی عابده حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده. نواز شریف نه ویلي دي چې دا عابده حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده، او زه چې دې له وګورم مړه مې پې جوړ شي. دا هغه نواز شریف دی چې پرونې په اسمبلی کې شریعت بل پاس کړی دی. هغه یو جان کټی ته وایي چې زه دې ته وګورم مړه مې پې خوشحال شي، زما د حکومت روح روان ده. خدای به داسې حکومتونه درکړي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې به پیدا شي، عبدالله ابن عمر غوندې به پیدا شي، حضرت عمر غوندې به پیدا شي. په کټ کې پروت او زنکدن یو صحابي تپوس ته راغی. چې تپوس ته راغی صحابي چې واپس روان شو، نو حضرت عمر ورته آواز وکړو چې خبره واوره. چې واپس راغی ورته ویلې چې یو غلطي مې در کې ولیده، آخر وخت مې دی چې درته یې ووایم هسې نه چې دا حق مې په مری پاتې نه شي. وی جي څه؟ وی دا لنګ دی ډېر اوږد دی، دا ګیټۍ دی پکې پټې دي، او د چا چې په پرتوګ او په لنګ کې ګیټۍ پټې وي، الله به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو دا لنګ دی اوچت که چې دا ګیټۍ دی ښکاره شي. حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې دا ایمان. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې بس هغه غوندې خلق به مونږ ته نصیب شي. مونږ ته به داسې خلق نصیب کیږي چې هره ورځ به پړکې نشترې در منډي. غله، ډاکوان، بېایمانه، منافقان، د دنیا ټاګان، دا خلق به درته نصیب چې قدم ږدې بے پیسو به در سره څوک خبره نه کوي. ژوندیز برګان مې ټاګان ولیده، ژوندیز برګان چې شکل ته وګورئ ته به وایې چې خضر علیه السلام دی، او پکې به هغه لوی غل وي او هغه لوی ټګ او منافق به چې خپو لاندې به د ځمکه وي. هغه ورځ مې یو بزرګ ولیدو ډېره مزېداره ږیره وه او حج شریف لم تلی و. یو سړي راته خبره وکړه، ما ورته ویل حاجي صاحب دا ولې؟ ویل یاره جي بس خدای دې رحم وکړي والله ګزارم نه کېږي. نو دا شعر میں ورته ہوئے ملبق مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم پیش صوفیا رسیدم ہم یافتم دغائی پیش صوفیا رسیدم. جوارگر ہمیں پاک لید اور صوفیان میں ټګان. دا د اورېدو خبرې نه دي، دا چشم دید چاړه کې شکی د کم صوفي موفي راشي چې په ګوته یې درته وښیم چې دا ګیره مو ګوره، دا حجم مو ګوره، دا منځونه مو ګوره، او دا کرتوته مو ګوره، په سترګو یې درته وښیم. زه هغه ملا نه یم چې دا اورېدو خبرې کوم، نه په سترګو لاس نیولی نامه په منبر ځکه نالم چې غیبت کې راځي، لاس نیولی به درته دا وکړو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما سره روانو، یو ما سره ډېر لوی نیک تسپې لاس کې او د 100 روپو لوټ لاندې اوس په ځمکه پروت. ما مولیدو ده مولید ده په خپه کېښوه، چې په خپه یې کېښوه ما ځان غلی کو، چې غلی مې کو ما ته التزه لږ زه دا د کېړی پیاړ مټي کوم. زه ترې مخکې روان شم، چې روان شم لوټ یې راواغستو په بډۍ ووالو، خو چې ما پسې راورسېدو ما پیاړ ما دې ټیک کړه،
ویلاو ټیک میکړه مال خدا 50 تا 50 زما ویل نه څه مال څه چرته ناغت من دا شعر ہوئی چھ بقمار خان رفتم ہم پاک باز دیدم مسئلہ خدا دا چھ بیام میں او دا 10 روپوں نے قیمت زیاد ہوئی نو یو کال بے ساتے چھ کمالی کی پیداشی چرتا مسئلہ خدا دا یا با پاغذے باندے آواز کے چھ مائی چشے مامون تلے چانا خورک نہ دے پاغذے با آواز کے کلسو نزیاتو بیا بے یو کال زان سرساتے کال پسی بیا کا غریب ہوئے پخپل خیراولا کنی دا خدای پا نامے ورکا بیا کا مالک پیدا شنو دا زان بے ورکے مسئلہ خدا اگا پخپکے ناوسم چی مال آغا بزرگ پا مخاراشی نزور تا شعر ہوئے تاسو خیال را رہے اس من سنگئی یو چرگا یو سڑی بیا منتا چرگا نو چا ورتوی چې چرګه خو دې بیا مونته خو درې آوازه بکې چې دا چرګه د چا ده اوس خو چرګې مونږ هم مومو تاسو یې مومئ اوس خو د انګریزي چرګو زمانه ده خیر هغه زمونږ په دې بلاکه کې داسې خلک هم تېر شوي چې ټوغکي مرض به راغی او چرګې به د شپې مردارې شوې خلکو به بار په ډیران وغورځولې هغه خلکو به راټولې کړې سر به یې غوس کړو سپینې به یې کړې هوټل والا ته به یې ورکړه په هوټلونو به یې خرڅې دام په دې مسلمانانو کې تېر شوي هم دي او فلال شته قسم په خدای دی چې دې مسلمانان د سپي غوښې د ګټ په نر خرڅ کړي دي په دې قوم باندې د سپي فلال یو بزرګ دلته شته چې د مردارې اسپې غوښې د غټې غوښې په نر خلکو باندې خرڅې آج مالا پا مخراشی ز لاس نہ ورکو سلام راتو کی اوزم لاس رانکی امردار آس پا میرا یادش دا سنشتا اگر کم ظلم دے چی دے قوم سرا مونگ نہ دے کرے کم ظلم دے کم زیادے دے چی دے قوم سرا مونگ نہ دے کرے حلتے مشہور کبابی دے خلق دیر زیاد ورزی پلانے کبابی پلانے کباب خستاسو خوخ داغز ہے سرا موٹر پایا پرچن شوا التمیخی ولاړی ما غسړی نه تپوسو کو مالک دا میخي ویجی میخي ډیری دي خو ګرانیم دي او هغه ورځم یو میخه مردار شو مال بیا دې په څوکړه چې مردار شو ول دا ما جوړ کړو بیا کبابو کې خرڅ کړه ما مردار میخه ویلا والله چې مردار هغه کم ظلم دی چې د چا په وسبر شوی دی او سرپای پی کړی کم ظلم نو عزیزانو زمون حجاج ابن یوسف وغیرہ دغه رستو ظالمان هیر شو چې بالکل د پاکستان ظالمان می وي دین د پاره چې دا څومره لوی موزران دي او څومره لوی ظالمان دي الله دې امان راکړي نواز شریف دروغ ویلی دروغ شریعت بل په دروغ قوم دوکا کړو د حشر او د انجام به تاسو ګورئ ملکی حالات ورته وګورئ دومره خراب دي چې الله دې امان راکړي هیڅ شی په امن کې نه دی هیڅ نیرا ټینګولیش مونږ لګیا یو په څه قهر اختی ملک لګیا دی د بېدینۍ او د تباہۍ سیلاب اغستی دی روزانه پکې د قوم تباہی کیږي لګیا دی مونږ په څه قهر اختی نو عزیزانو قرآن کریم یو عظیم کلام دی چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه او دا قصیده هلته کتاب کې وګورئ زور زیر پیښ پې نشته دا په خپله صحیح ویلی کېږي چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه دا په خپله صحیح ویلی کېږي یا بلا قصیده ته وای چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړما چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړم بې میوې بسر و قد خرامان سکړما او سکړما دا الفاظ په خپل صحیح ویل کېږي ځکه چې مونږ اهل لسان یو پښتو زمونږ ژبه ده مونږ ته هلته د زور زیر ضرورت نشته
چې بلبلی پکې نوی بوستان سکړم بے میوه بسر وقت خرامان سکړم چې علاج می د مرض کول نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړم یو بیماری درته لګېدلې دا علاج نشي نو کله زمانه افلاطون غوندې حکیم وي ته به څه چې علاج می د مرض کول نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړم نن سبا بت خالی منګولې درمو کا بادشاہی دا اورنگزیب او شاہ جان سکړم د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړم دلته د زور زیر ضرورت نشته